رځو بسم الله الرحمن الرحیم خپل درس ته چې څنګه کولای شو مثلا موږ تاسو په سټوډیو کې یو سټوډیو جوړ کړو یو تلویزیونی خبر جوړ کړو صحیح دا خبر وي کومه راکوي که هر شی وي راځم اول د پر سټوډیو راخلم صحیح ده د سټوډیو غږ څنګه کوم انلاین کوم یعنی مخ سټوډیو غږ نه دی په قربا د اوس خپل غږ وروچم انلاین صحیح ده سټوډیو غږ نه لر شو دوی پر راځم په اول سره د پر یو اوپنر راخلم مثلا دا اوپنر دی اوکې اوپنر راخلم عدالت زين زر کوم کنټرول شیفت وی یعنی چې دا ویډیو هم سټوډیو هم خرابونه کړی صحیح ده خو اوس دلته ګوره په توګه باندې د لیکنه او شی زبات لري کوم مثلا تر دغه ځای پورې سی ریزر ټول وی دا زم ډیلیټ ډاون رافل ډیلیټ خو دا موږ سپنا شو خو کله چې زه غواړم چې مثلا سټوډیو ته لاړ شم نو باید د سیګنال نه نرم سټوډیو ته هلته خپل بیا په میکسر کې خپل هغه لري صحیح ده داسې بټن یو پیډر ورته شی لري دغه پوسټ نرم بیا سټوډیو ته وایي کنټرول ډي صحیح ده اوس زه راځم دلته ماسه کلیک باندې کوم زه ورته وایم چې دغه افیکټ باید د دواړو سټوډیو او ویډیو تر موبایل شي ګوره نرم څنګه دلته چې هغه ته راشي سیکوینس ته په سیکوینس کې اپلای ویډیو ترانزیشن وینئ کنټرول ډي شورټکټ دی صحیح او په دې شکل څه ګوره مثلا دا خلاصېږي اوس شروع کړي بسم الله الرحمن الرحیم پام کړئ د دې مهال څو وروستۍ او مهمه خبرونه ده صحیح ده او ښه دا خو د دوه ځای پورې د تو سټوډیو جوړه شوه اوس راځئ ته دلته سټوډیو ته که چیرې ته مثلا دغه خبرونه ته په چوکۍ کې ثبت کړي وي خو مثلا دا سټوډیو بیا نه ده ورته لازم بیا به یوه بله سټوډیو ورته راغلی که مثلا تا په ویلاړې باندې ثبت کړي وي که نه بیا کولی شي د سټوډیو نه استفاده وکړي که چیرې ته مثلا په کیناستې باندې دغه ثبت کړي وي بیا دلته تا ته یوه ویډیو در وښیم چې دغه ویډیو ما په کیناستې باندې ثبت کړي وي په چوکۍ باندې راځم چیرته ښه نیو فولډر ډیسکټاپ دغه یوه ده ته دا وګوره ګوره د اول سرسیګنال موږ تاسو چې اوس جوړ کړو که نه سیګنال نه وروسته ګوره سټوډیو ته وړو ښه ګوره اوس دغه شی دی زه په چوکۍ باندې ناست یم خو سټوډیو څنګه ده سټوډیو ما ورته راخیستې ده صحیح ده په چوکۍ باندې ده یعنې دغه میز داسې ښکاري زه د میز د شا یم وینئ نو نور تاسو که چیرې پکې ناستې باندې هغه جوړه کړې وي بیا کولی شو څنګه کړو بیا موږ تاسو دا رقم ته سټوډیو ته اړتیا لرو که چیرې په ویلوړي بیا کولی شو د هغو ډول سټوډیو نه استفاده وکړو صحیح ده سټوډیوګانو خو مې تاسو ته درکړي ښه اوس زه غواړم چې دلته په دغه سټوډیو کې څنګه وکړم مثلا یو کس ودروم یا مثلا غواړم چې په دغه سکرین کې څنګه وکړم یوه ویډیو راولم مثلا په دغه سکرین کې غواړم چې بیرته همدغه سیګنال څنګه کړم سیګنال پلی شي راځم چېرته ماس په سکرین باندې کلیک کې راځئ افیکټو ته صحیح ده افیکټو کې ویډیو افیکټ کې کینګ پیدا کوي صحیح ده کینګ کې الترا کی آخري دا راواخله په دو باندې اپلای ښه دا چې کله په دو باندې اپلای کې دلته درته وي کی کالر یعنې ته کوم رنګ غواړې چې څنګه شي د موبایل نه مثلا سور ګوره سور رنګ څنګه د موبایل نه لاړ زه ورته وایم چې نه زه غواړم چې شین رنګ موبایل نه لاړ شي صحیح ده دا اوس خالي شو داسې نه چې توره یې کړله خالی ده دا اوس خو ته مثلا که یو تصویر یو شی څنګه شي معلومیږي ویډیو ترانزیشن وروسته ورکړو ښه ګوره وینئ هغه شی او درته معلومیږي د دو غږ خو باید نه وي ولې ځکه غږ باید څنګه وي د موږ او د تاسو غږ وي په سټوډیو کې زه باید دا غږ څنګه کړم زه مې لرې کړم ښه اوس راځم چېرته د دو کنټرول ته ټایم سکیل باید څنګه وي کوچنی وي ګوره وینئ هغه شاته یې ده پر کوم ځای په دغه ځای لږ څه باید څنګه وي لوی شي صحیح ده دا شو هلته موږ تاسو سکرین ښه اوس دغه نه وروسته زه مثلا غواړم چې څنګه وکړم سټوډیو ته یو شی راوړم راځم دلته مثلا مثال د خبرې دا یو
فرض کړه داسې چې موږ تاسو داسې په ګرین سکرین کې خبرونه ویلي صحیح ده په دو شکل سره دا دې په سر باندې واچو رایټ کلیک سکیل ټو پریم سایز ښه دا خو اوس ګوره دغه شاوخوا وایي څنګه دي وینئ سپینې دي معلومیږي اول افیکټ څه په نامه پې کاروو کراپ CROP کراپ راخلم په دو باندې اپلای کوم اوس ورته یم چې د لیفټ نه تر دغه ځای پورې باید غوڅ شي د رایټ نه تر دغه ځای پورې ښه دا تر دو ځای پورې جوړ شو زه اوس غواړم چې څنګه وکړم اوس په دو باندې بیا الټرا کی څنګه کړم اپلای کوم کینګ الټرا کی یو افیکټ کراپ هم په خاطر باندې اپلای کوم چې هغه څنګه سپین معلومېدل صحیح ده ښه راځم چیرته کالر کیته دا په باندې اپلای کوم راځم دلته اګریس ورته انتخابوم الفا چې دا سپین او تور د رنګونه ټول سپین ته وړي ګوره اوس هلته سپین یعنې دا کروما معلومیږي دلته اګریسیو ورته انتخاب کوه اوس راشه دلته موږ تراسې ترانسفرم مثلا شودو هغه سایه کوم شی چې لري هغه ټول څنګه کولی موږ دلته کنټرولولی شو وینئ ایدوزونه موږ تاسو څنګه کولی شو کنټرولولی شو باید بیخي بدون د دو کس نه سپین ځای باید نور کې پیدا نه شي صحیح ده ایدو طریقه موږ تاسو ګوره کنټرولولی شو که ډېر مثلا سپین وي ټول معلومیږي یو مثلا ډېر هغه وي دا په خپله کروما کې لاړله یعنې صحیح ده سړک پرې خلاص شو نو په توګه دا نه دېرش بیخي صحیح نه ده بېرته دلته رسئ انتخابوي اوس صحیح ده اوس راځئ چېرته ایدو سکیل ته بس په ده باندې کلیک کې راځئ سکیل ورته وایي چې باید یو څه کوچنی شي که نه ولې ځکه ډېره غټه ده راځئ اعلان دی مثلا په دو اندازه یا پوزیشن کې لږ تغییر راولئ په دوه ځای کې صحیح ده اوس ایدو خبرې هم نشته ته دغه سر په خلاص شو مثلا داسې موږ تاسو که چیرې پښې هم نه وي خو کولی شو مثلا سکرین ته یې نږدې کړو که نه صحیح ده سکرین ته یې مثلا موږ تاسو نږدې کړو یا چې ځای په ځای باندې ولاړه وای بیا هم کولی شوای چې په بله سټوډیو کې اچولې وای داسې یو هغه به نه وي دا زوپین کوم څه وي دا ښه راتلی شي خیر دا په بل هغه کې درته کاروم ښه راځم بېرته دلته صحیح ده سر پرې باندې خلاص شو موږ تاسو څنګه کولی شو سکیل او شی برابرو دا مثلا فرض که تر دغه ځای پورې موږ تاسو تر دې ځای پورې 200 خبري ټولګه وه جوړه کړله صحیح مثلا په موبایل کې خو یې کولی شو چې موږ تاسو سیګنال ورکړو که نه هغه ورکولی شي هغه خو اسانه دی راځئ همدغه ته بېرته کنټرول سی کوې او دلته دا ښه زوم کوي نه دا دومره اغېزو کې ځینې وتلی سی وي دا ځینې ډیلیټ کړه اوس دلته راشه کنټرول وي ښه اوس دا شو څه شی مثلا دا موږ تاسو هغه خبرې ټولګه شوه اوس زه غواړم چې مثلا دلته ټایټل ورکړم پروجیکټ ته راځم چېرته بس کنټرول ټي وایم اول ټایټل ورته ډیزاین کوم صحیح ټایټل ورته ډیزاین کوم مثلا راځم دلته په دغه اندازه صحیح کوم رنګ ته غواړې هر رنګ چې ته په کار دلته کولی شي مثلا سور رنګ وینئ دا مثلا د خبرو رایټ کلیک ماس پې باندې وکړه پوزیشن ته ورشه ورته لافتر خپل هغه ځای خپله انتخابوي دغه ځای دی صحیح ده بل مثلا د خبر دپاره په دغه ځای کې صحیح ګوره اوس فقط همدغه ټایټل ټکسټ راخلم دلته څنګه شو هلته موږ ته معلومېږي وینئ سر په باندې خلاص شو اوس یې د په خاطر باندې شته په ده باندې ټکسټ ولیکې راځئ بېرته یو ټکسټ راخلی ورته ټکسټ دلته لیکي راځئ پښتو اسکي ته په دو کې هم پښتو لیکنه کېږي ښه خو موږ بله ورځ مشکل درته وایي چې موږ کمپیوټر کې نه کېږي مثلا دلته ورته لیکي څه شی خبرونه کنټرول ای دا کاپي کوي صحیح راوړئ دلته پریمیر ته ټکسټ باندې کلیکي کنټرول وي کنټرول ای د پونټ یې څنګه کوي ورته پښتو اسکي ته اړوئ پښتو اسکي پي ووایه پیدا نه شو
پښتو اسکی دا څه شو دا ښه ته چې څومره وه ولې نه معلومېږي مثلا پنځه ټیکسټ پښتو سایز بیخي ډېر دی سایز به لږ څه کم کړو مثلا شپېته په ټیکسټ خو نور کوی دا خو مې ډېر زده کار کړی هم دی که نه دغه پونټونه تاسو د پونټونه باید ورته انسټال کړئ پونټونه نه وي پښتو اسکي خو باید ولرئ صحیح ده راځم دا ورته کنټرول کاپي کنورټ اوکې فونټ سایز کنټرول وي خبرونه فونټ سایز ورته کوچنی شي باید که نه څو دی اوس 100 دی باز ورته چې باید 50 شي 50 هم ډېر دی ورته وایم چې 25 راځئ خبرونه وکړو خبرو په ځای باندې لږ دي صحیح ده دا شول خبرونه که غټ به یې ورته شل کولی شو مثلا په دغه ځای باندې صحیح ښه دلته چې اوس راشي ګوره خبر دی خبر په ځای کې دی موږ ټول دا یې موږ تاسو خبرونه اوس دپاره چې مثلا خبرونه حرکت ولري ځئ کنټرول ټي ته صحیح مثلا یو خبر ماته ووایه مثلا اینکه نن سهار شاوخوا 10 بجې په کابل ښار کې چاودنه شوې ده صحیح شوې ده دا به تللی ښه دا هم زه څنګه کوم کنورټ کوم هلته راځي کنټرول وي کنټرول ا راشه دلته پښتو اسکی څه شوه داخل فونټ سایز باید څنګه شي کنټرول ا شل فونټ سایز باید شل شي څه باید like text control a font size shell تم نو یې چې شل کله کېږي درویشت دویشت شل څلور نو اتلس راځئ چېرته موږ ټول راغلی هیڅ که هر ځای ته وي راټ کلیک پې وکړه راځئ پوزیشن ته لاورټر خپل هلته ورته راځي ښه پوزیشن دلته هغه دی یو هلته ما ډبل سپیس ویلی خو زه خیر راځم دلته مثلا دا په دغه ځای باندې ښه اوس راځم زه ورته وایم چې دا باید د رایټ نه لیفټ طرف ته حرکت وکړي که نه ګراول رایټ د سټارټ نه شروع شي تر انډه پورې بندوم یې راځم دلته
مثلا تر 2000 پورې کولای شي چې دا یو خبر خلاص شي په دپسې بل خبر واچوي صحیح ده راځئ بیا مثلا دا خبر سرچوي صحیح کله چې دا خبر خلاص شي البته ډېر تیز دی که هغه ډېر وي کولای شي 3 4 5 خبره واچوي صحیح ده دا د چپ طرف نه دی راډ کلیک باندې وکړه دلته راش ورته چې دی ښي طرف نه باید شي کراون لیفټ چپ طرف نه البته ګوره اوس یې دا خانه راځي صحیح ده د دو طرف نه اوس راځي د دې په خاطر باندې چې مینه ګوره ته غوسه راپورې ځي بل افیکټ دی څه په نامه لاینر وی لاینر لاینر وی راخلې دلته ورته وایي چې تر د کومه ځای پورې تر دغه ځای پورې مثلا دلته داخل شي صحیح ده یو څه پیټر هم ورکوي د 15 ګوره دلته داخلي زرته چې کله مثلا شروع سٹارت کیږي باید د کومه ځای شروع شي بیا لاینر وی راخلې زاویه ورته څو کوي منفي 90 درجه صحیح ده منفي بچلو دراشه وینه دلته ګوره څنګه وګوره زاویه ورته منفي 90 درجه شوه یعنې چې د دې خانه شروع شي اوس ما چیرته کله چې شروع کیږي ګوره شروع اوس ګوره د دو ځای نه وځي دلته چې داسې کلک وته بیا لږ پیډار ورکړه ګوره چې نرم شي مثلا د 15 باندې ځای پیډار وینه اوس داسې نرم وځي او دلته هم څنګه کیږي ګوره داسې نرم داخليږي صحیح شو سره په خلاص شو دا خلاصېږي وروسته بیا هغه شي کیږي دا سټوډیو جوړول دومره سخت کار نه دی